مننه د دې چې په خپرونه کې مونږ ته وخت راکړ. د افغانستان کرکټ ملي لوبډلې له څه مودې نه په دې خوا په هېواد کې د تمریناتي کیمپونه ترسره کړل چې دا تمریناتي کیمپونه په مختلفو برخو کې ول او تمریناتي لوبې هم پکې شامل وي. او له هغې وروسته د افغانستان کرکټ ملي لوبډله عربي متحده امارات ته واستول شوه چې په عربي متحده اماراتو کې په بېلابېلو برخو کې دوی خپل تمریناتي کیمپونه ترسره کړل، تمریناتي لوبې ترسره کړلې. د ویلي وه چې دوی په لومړیو کې چې ولاړل هلته 2 ورځې حتمي قرنطینه هم ترسره کړل چې هغه د عربي متحده اماراتو اصول وه او له هغې وروسته سمدستي دوی په بېلابېلو برخو خپل تمرینات ترسره کړي دي. دا ویل ده چې لوبغاړي پوره چمتووالی لري، پوره تیاریان لري او انشاءالله چې د ایرلنډ په وړاندې راتلونکو لوبو کې به افغان کرکټ ملي لوبډله د تل په څېر انشاءالله ښه وځلېږي. نو په 2020 کال کې د افغانستان کرکټ ملي لوبډله ډېره مصروفه ده، ډېرې زیاتې لوبې لري په نړیواله کچه. لکه څنګه چې تاسو ته معلومه ده په 2020 کال کې به دغه ایرلنډ لوبو تر څنګ افغانستان له دې وروسته له زیمبابوې سره، له سریلانکا، پاکستان، هند، استرالیا، ویسټ انډیز د دې لوبډلو سره لوبې ترسره کړي چې دا به په مختلفو فارمټونو کې وي او د ویلو ده چې په دې کې به د ډېرو لوبو کوربتوب د افغانستان په غاړه وي. تاسو به ګریډ 3 سیالۍ پیلېږي. د لوبغاړو هغه کومه ټاکنه چې وه دا په کوم معیار ترسره شوې ده؟ بلې ګریډ 3 لوبې په 3 ولایتونو کې انشاءالله پیلېږي چې د افغانستان کرکټ بورډ ورته پوره چمتووالی نیولی او هغه لوبغاړي چې د 2020 کال په انټر کلب لوبو کې ولوبېدل په خپلو ولایتونو کې هغوی ښې نتیجې درلودلې د خپلو کلبونو په کچه یا د کلبونو په کچه سیالیو کې هغوی په پام کې نیول شوي ول، د هغوی پرفارمنس په پام کې نیول شوی و او هغوی بیا منتخبو ولایتي لوبډلو ته شامل شوي دي. د ولایتي سیالیو لپاره د لوبغاړو انتخاب په ډېر شفافه توګه شوی، ډېر په منظم شکل باندې شوی او هر هغه لوبغاړي چې په 2020 کال انټر کلب سیالیو کې ښه نتیجه درلودلې ده، ښه پرفارمنس یې کړی ده، هغوی په پام کې نیول شوي دي او اوس په دغه لوبډلو کې د دغه لوبډلو په ترکیب یا نوماند کې ځای ورکړل شوی ده چې د خپلو ولایتونو استازیتوب به کوي او په دې لوبو کې به لوبېږي چې دا د دې لوبغاړو لپاره یو ښه فرصت دی چې د ولایتو په کچه لوبو کې لوبېږي. ډېر د خوښۍ ځای ده چې د افغانستان د کرکټ ملي لوبډلې لوبغاړي په نړیوالو یا بهرنیو لیګونو کې هم اخیستل کېږي. تاسو وګورئ چې په ډېرو لیګونو کې د افغانستان لوبغاړي اخیستل کېږي او الحمدلله د افغان لوبغاړي بیا ډېر ښه ځلېږي، ډېره ښه نتیجه لري. د پاکستان په سوپر لیګ کې هم د افغانستان یو شمېر لوبغاړي واخیستل شول او مختلفو لوبډلو ته ټاکل شوي دي. لکه څنګه چې موږ ګورو دا ځل د ایرلنډ خلاف لوبو لپاره یو بهترینه لوبډله انتخاب شوې چې ډېری خلکو دې هرکلی کړی دی. څومره ډاډ ورکوي د کرکټ مینوالو او عام خلکو ته چې په راتلونکي کې به هم لوبډله دغسې د وړتیاو په اساس باندې انتخابېږي، نه د ملګرتیاو واسطو په اساس باندې؟ موږ خپلو هېوادوالو ته ډاډ ورکوو او لوبغاړو ته هم دا ډاډ ورکوو چې د دوی حق به نه خوړل کېږي او د هر لوبغاړي چې حق وي او ځای جوړېږي په لوبډله کې انشاءالله چې د افغانستان کرکټ بورډ غوراوي کمیټه به هغه لوبغاړي د لوبډلې په لومړی کې شاملوي تر څو په نړیوالو میدانونو کې د افغانستان استازیتوب وکړي. لکه څنګه چې تاسو ګورئ د ایرلنډ پر وړاندې سیالیو ته د افغانستان کرکټ بورډ یو ډېره ښه لوبډله اعلان کړې ده، یو ښه لوبډله ټاکلې ده او انشاءالله چې موږ باوري یو چې دغه لوبډله به د ایرلنډ پر وړاندې ښه نتیجه ولري. تر اوسه افغانستان د ایرلنډ پر وړاندې 28 لوبې کړي دي چې په دې 28 لوبو کې 14 لوبې افغانستان ګټلي، 14 ایرلنډ ګټلي او یوه لوبه بې پایلې پاتې شوې ده. نو په ټوله کې درته ویلی شم چې د افغانستان لوبډله یوه ښه لوبډله ده، پیاوړې لوبډله ده او تل یې د هېواد لپاره ښې لاسته راوړنې درلودلې دي. مطلق صاحب د کابل او ننګرهار لوبغاړو چارې تر کوم اندازې ورسېدلې؟ خوشبختانه د افغانستان کرکټ بورډ ته د جناب نایب ولسمشر محمد اشرف غني په حکم د کابل په یو ښه سیمه کې په الوخیلو کې د کرکټ د نړیوال لوبډلې لپاره ځمکه ورکړل شوه. د افغانستان کرکټ بورډ پلان کې لري چې په راتلونکي کې په کابل کې نړیوال لوبغاړی ولري. د دغه لوبغاړي اداري پروسس چارې روانې دي. انشاءالله چې د بشپړېدو سره به د افغانستان کرکټ بورډ په ساختماني چارو هم پیل وکړي. دا چې تاسو ته بهتره معلومات دی چې دا به یو نړیوال میدان وي، په سټنډرډ میدان به جوړېږي. نو د دې لپاره خورا زیاته بودیجه پکار ده او د افغانستان کرکټ بورډ به په دې باندې جدي کار کوي چې تر څو وکولی شي چې دغه لوبغاړو لپاره بودیجه پیدا کړي او تر څو دا میدان موږ وکولی شو چې جوړ یې کړو. د دې سره څنګ کې په ننګرهار کې هم موږ په راتلونکي کې انشاءالله یو ښه میدان لرو، یو ښه میدان به ولرو چې هغه به په
شم چې هغه یو جال موږ ترې راچاپېره کړی، سیمه مو معلومه کړې ده، هواري کار یې ترسره شوی ده او انشاءالله ډېر ژر به د دیوال چارې هم پیل شي. دغه دواړه لوبغالي په فیز شکل باندې جوړېږي او د افغانستان کرکټ بورډ دواړو لوبغالو لپاره بشپړ پلان لري او انشاءالله چې د دواړو لوبغالو چارې به ډېر ژر پیل شي. لکه د کابل مې یادونه تاسو ته وکوله چې اداري چارې روانې دي، هغه به انشاءالله ډېر ژر بشپړ شي او د ننګرهار د لوبغالي د دیوال چارې به هم انشاءالله ډېر ژر پیل شي. او د ویلو ده چې تېره ورځ هم د افغانستان کرکټ بورډ د انجینرۍ څانګې همکاران تللي ول، د میدان له سیمې څخه یې بیا لیدنه کړې ده او ډېر ژر به یو ساختماني شرکت ته